کله چې هغوی په لاره روان وو یو سړي عیسی ته وویل هر چیرته چې ځې زه به درپسې ځم. عیسی هغه ته وویل ګیدړان خپل غارونه لري او مارغان ځالې خو د انسان زوی دومره ځای هم نه لري چې خپل سر ورباندې کیږدي. عیسی یو بل سړي ته وویل ما پسې راځه. خو هغه سړي وویل ښاغلیه اجازه راکړه چې لومړی لاړ شم او خپل پلار خاورو ته وسپارم. عیسی هغه ته وویل پرېږده چې مړي خپل مړي ښخ کړي ته لاړ شه او د خدای د پاچاهۍ اعلان وکړه. یو بل سړي وویل ای ښاغلیه زه به تا پسې ځم خو لومړی اجازه راکړه چې لاړ شم او د خپلې کورنۍ سره خدای پاماني وکړم. عیسی هغه ته وویل څوک چې د قلبې کولو په وخت کې شاته ګوري هغه د خدای د پاچاهۍ وړ نه دی.